السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغان خصوصي ښوونځي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په پښتو ژبه د مایکروسافټ وینډوز 10 زده کړه له استاد انجینر جمشید حقیار سره. نن د مایکروسافټ وینډوز درس اومه ورځ ده. تیر درس کې مونږه نوټ پاد وویلې او نن په خیر سره ورد پاد به ووایو. ورد پاد په څه رقم مونږه اوپن کولی شو؟ را به شو سټارټ مینیو ته، پروګرامز ته، دلته به چیرته راشو؟ وینډوز اکسسوریز ته. وینډوز په دبلیو شروع ده، نو د دبلیو ځای ته به ورځو. وینډوز اکسسوریز دلته به لاندې راشو، دلته چې ګورئ ورد پاد کلیک به کوئ، را به شي. بل څه کار کولی شو؟ رن هم موږ خلاصولی شو. شی به نوشته کو ورد پاد، انټر به کوئ، خلاص شي. الټ F4 باندې دا کلوزولی شو. بل موږ رن کې که چېرې نوشته کو رایټ لیکلو ته وایي، هم خلاصېږي. ورد پاد پروګرام به موږ خلاص کو. ورد پاد او نوټ پاد فرق یې دومره ده چې نوټ پاد کې موږ ساده لیکنه کوله او بس، او ورد پاد کې موږ ساده لیکنه هم کولی شو او ډیزاین هم ورکولی شو. موږ ورد پاد داسې پروګرام داسې تعریفولی شو چې ورد پاد پروګرام د وینډوز پروګرام ابتدایي پروګرام ده چې د ساده لیکلو او ډیزاین ورکولو لپاره ترې استفاده کېږي. دغو بټنو ته کنټرول بټنز وایو. دغه ساحې ته موږ ټایټل بار وایو. ټایټل بار نه موږ پوهېږو چې دا کوم پروګرام دی، نه عنوان نه موږ پوهېږو. او د دې ورد پاد پروګرام فایل ته موږ ډاکومنټ ویلی شو. دې ته موږ مینیو بار وایو. هوم ده مثلا فایل ده، هوم ده، ویو ده. دې ته موږ رولر وایو او دې ته ټکس ایریا، یعنې دې کې موږ لیکنه کوو. دا هلته سکرول بار ورته وایي چې فعلا نشته، که لیکنه موږ زیاته کړو پیدا کېږي. دې ته عمودي وایي او دې ته افقي وایي، دلته موږ پیدا کېږي. دې ځای نه موږ زوم ان او زوم اوټ کولی شو. صفحه یعنې مخکې راوستی شو او شاته یې ګوتلی شو. را به شو فایل ته، نیو یعنې نوی فایل. مثلا زه دلته لیکنه کومه چې in the name of Allah. دا لیکنه غواړم چې بیخي نوی فایل واخلم. را به شم دلته نیو ته، شارټکټ یې کنټرول ان ده. دا وایي پخوانی غواړي چې سیف کړي، وایم چې نه سیف کوم. نو شارټکټ د نیو چې ده کنټرول ان ده. اوپن څه معنی؟ مثلا غواړم چې پخوا مې چې کوم ورد پاد پروګرام کې کار کړی دا هغه را خلاص کړم، نو اوپن نه به کلیک کوم. اول زه دا سیف کوم، مثلا نوشته کوم چې I love my country افغانستان. دا زه شارټکټ چې ده سیف ذخیره کول، کنټرول ایس. دا زه ذخیره کوم یو دفعه. مثلا ورته وایم چې د ډیسکټاپ په مخ، د چا په نامه؟ ډاکومنټ یو په نامه. دا مې ذخیره کړه. اوس غواړم چې دا به بیخي کلوز کړم. اوپن څه معنی؟ تیر پروګرامونه، تیر فایل مو چې جوړ کړی په ورد پاد کې هغه خلاصوم. درته وایي چېرته ده؟ ډیسکټاپ کې. دا د ډاکومنټ 1 په نامه. ګورئ خلاص. سیف دا فایل ذخیره کوي. شارټکټ یې کنټرول ایس ده. کنټرول ان، کنټرول او، کنټرول ایس. فایل مې ذخیره کړ. سیو اس څه کار کوي؟ سیو اس یعنې دغه فایل په څو ځایو کې په څو نومونو ته ذخیره کولی شي. مثلا اوس ډیسکټاپ کې مې ثبت کړ، بیا یې زه مثلا راځم سیو اس کلیک کوم، ورته وایم چې ډیسکټاپ کې راته ثبت کړه. اوس یې راته د ډاکومنټ 2 په نامه هم ثبت کړه. ګورئ یو فایل په یو ځای کې په څو نومونو موږ ذخیره کولی شو، او یو فایل په څو ځایونو کې هم موږ ذخیره. کنټرول اس سیو اس ته به لاړ شم، ورته وایم چې چېرته یو نور هم راته سیف کړه. مثلا دلته ورته وایم جي ډرایو کې مې ورته ثبت کړه. د چی په نامه؟ د ډاکومنټ 3 په نامه. نو د سیو اس په مفهوم باندې پوه شئ چې د سیف سره څه فرق دی. سیف تنها ذخیره کوي یو فایل، او سیو اس یو فایل په څو ځایو کې په څو نومونو تاسې ذخیره کولی شئ. را به شو پرنټ ته. کله چې مو دغه لیکنه آماده شوله، غواړئ چې پرنټ یې کړئ، دلته پرنټ ته به راځئ. مخکې له دې چې پرنټ ته راشئ، تاسې باید اول چېرته راشئ؟ پرنټ پریویو ته راشئ. دلته فایل ته راشئ، دلته کلیک کړئ، پرنټ پریویو. مخکې له دې چې پرنټ یې کړئ، یو دفعه باید له دې نه لیدنه وکوئ چې دا فایل دی څه رقم ده.
داسې تاسو ته ښیي چې دا یې تاسې ورقه ده دا فایل به دغه ساحې کې لیکل شوی ده لیکنه او دا فایل ده کلوز دا صفحه بندوي نیکست پیج که چیرې فایل مو ډیر وي بلې ورقې ته مو بیایي پریویس 13 نیکست بله ورقه او پریویس پخوانۍ ورقه دا یوه صفحه کې درته وښیي او دوه صفحې اوس خو د مونږ لیکنه کمه ده که زه لیکنه لږ زیاته کړمه نو دلته به راشمه چې به نوشته کړمه when word دلته به زه ولیکم چې مساوي رند قوس خلاص قوس بسته کنټرول A کنټرول C دلته به راشمه دا به کلوز کړمه دا به زه څو ځایه دمه کنټرول V کړم اوس به راشمه دلته فایل ته دلته به پرینټ ته او دلته پرینټ پریویو ګورئ درته وایي چې اوس ګورئ 2 پیجز ګورئ دوه ورقه یې تاسو ته ښیي 1 پیج یو ورقه نیکست پیج ګورئ بلې ورقې ته مو بیایي پریویس یعنې ګوره نیکست پیج ګوره څلورمې صفحې ته یې بوتله او پریویس پیج بېرته درېیمې ته مونږ بیایي او دا که چیرې زوم ان زوم اوټ یې مونږ نه زیات کم شوی وي نو دا چې کلیک کې 100% زوم ان کې به درته وښیي پیج سیټ اپ د ځای نه هم راتلی شي او د ځای نه یو شی ده دې ځای نه به یې وایي نو په دې باندې پوه شو کویک پرینټ یعنې تنظیمات یې نه غواړم مقصد یې زر راته پرینټ کړه او پرینټ غواړم چې پرینټ یې کړمه تاسو سره مثلا څو پرینټر وي د ځای نه به انتخابوئ دلته ټولې ورقې انتخابوئ سلیکشن کوم ځای چې مثلا تاسو انتخاب کړی مثلا زه دا غواړم اتنه پرینټ کړم انتخاب مې کړ دلته به راشم چېرته پرینټ ته ورته وایم چې سلیکشن تنه چې د کوم ساحه ما انتخاب کړی دا راته پرینټ کړه او پیجز د ورقو په حساب دا مثلا 10 ورقې ده ته غواړې چې د 15مې ورقې نه درته شروع شي تر 10مې ورقې کې نو دا اول او دویمه درېیمه څلورمه نه پرینټوي د 15مې نه به شروع کېږي تر 10مې ورقې پورې همداسې که چیرې تاسې د دوه منځ کې کاما ورکوئ مثلا 15مه راته پرینټ کړه کاما 8مه پرینټ کړه کاما 9مه که چیرې دا فایل مثلا 1000 ورقې وي څه کار کوي 15مه پرینټ کېږي 9مه پرینټ کېږي او 9مه پرینټ کېږي نمبر اف کاپیز څو کاپي دې پکار دي مثلا 2 3 4 5 دلته به یې ولیکئ او کولیټ څه معنی منظم دا چې کلیک وي ښه ده ځکه که دا کلیک نه وسي مثلا تاسې 10 کاپي ورته فرمایش ورکړئ چې 10 کاپي ماته پرینټ کړه نو اولې ورقې نه به 10 پرینټ کړي بیا دویمې ورقې نه به 10 دانې پرینټ کړي داسې غیر منظم راځي دا چې انتخاب وسي بیا څه کار کوي دغه یو کاپي د یو نفر لپاره خلاصېږي بیا بله کاپي شروع کېږي نو دا چې کلیک وسي ښه ده را به شو پرینټ مو وویلې پیج پرینټ سیټ اپ تنظیماتو ته وایي کومه ورقه استفاده کوي دا به څه نوشته کې A4 به انتخاب کړي ورقه په ولاړه وي او که څملاسته عمودي افقي مارجن دغه فاصلې ته وایي دا فاصله د ورقې شاوخوا ته لیفټ چپ خوا ته څومره وي ښی خوا ته څومره وي پورته څومره وي او لاندې څومره وي ګوره ټاپ 3 ده ځکه نه فاصله ډیره زیاته ده زه ورته وایم چې دا 2 کرته ګورئ دلته متوجه یاستئ او دا څه کار کوي پرینټ پیج نمبر نو دغه ورق سره به خپله 1 2 3 لیکل کیږي سینډ ان ایمیل که چیرې دا لیکنه ایمیل ته لیږئ په انټرنیټ باندې یې لیږئ یو چا ته ملګري ته نو دا به کلیک کوئ اباوټ نوټ پاډ که چیرې ورډ پاډ که چیرې ورډ پاډ په اړه غواړئ معلومات وګورئ دا به کلیک کوئ او اگزیټ له فایل نه د پروګرام نه وتل او رابش هوم ته کاټو کاپي مثلا غواړئ چې دغه د ویډیو کلمه یا عنوان ده ډبل کلیک کوئ خپله انتخابېږي کاپي غواړم چې دلته مو وسي دلته به کلیک کړمه انټر به کړمه دا مې کاپي واخیسته شرکت ګوره کنټرول C یا هم کاپي دلته غواړم چې وسي دلته به څه کوئ پیسټ ګورئ هغه ویډیو دلته هم ده دلته هم ده کټ که غواړئ چې له دې ځای نه یې ویسئ کنټرول X یې شارټکټ ده ګورئ دلته وایم کنټرول X ګورئ له هغه ځای نه قطع شه دلته به پیسټ کړمه له هغه ځای نه قطع شه دلته راغی پیسټ سپیشل څه کار کوي که چیرې زه دې ته یو ډیزاین ورکړم ګورئ ډیزاین مې ورکړه داسې کوږ مې هم کړه غواړم چې دا کاپي کړم کاپي
دلته به راشم انټر دلته یې کاپي کوم په ساده کاپي کې ګوري هماغه رقم څه رقم ده داسې کاپي کېږي او که پیسټ سپیشل ته راشم دا به زه کنټرول سی کاپي مې کړه او دلته به کلیک کوم او ورته وایم چې پیسټ سپیشل ته راشه دلته څه کارونه کوي که چیرې غواړئ چې همدا د ورډپاډ په رقم یې کاپي کړي دا متن چې دلته ده دلته یې هماسې کاپي کړه نو دا به انتخابوي او که دا انتخاب کې د عکس په رقم به تا ته کاپي ګوره دا لکه عکس غونته ده ګورئ دا داسې غټولی شی داسې ګورئ دا د په شکل د عکس کاپي شوی دا بیرته کنټرول زائد پکوه ښه دا مې بیا کاپي واخیستله دا نورې څه کار کوي پیسټ سپیشل کې که چیرې دا کاپي کې دا هم څه کار کوي عیناً لکه د ورډپاډ په رقم ته ګورئ ساده هیڅ فرق یې رانغی دا بیا زه کنټرول زائد کوم دا بیا کنټرول سی کوم دلته انتخاب کوم او پیسټ سپیشل ته بیا ورشم که چیرې ګورئ دلته موږ ډیزاین ورکړی او که دا کلیک کوم نو ډیزاین به ورنه کړي راسان به یې کاپي ګورئ دا متن ډیزاین یې ور نه کوي ښه دا منیو یې ډېره اسانه ده دلته زه به دا کلیک کوم ګورئ فکر وکړئ دا عنوان مو ده دا له دې ځای نه څه کار کولی شئ غټولی شئ د سایز دې ځای نه کوچني کولی شئ دې ځای نه یې هم تاسې انتخابولی شئ دې ځای نه ډیزاین ورکولی شئ ګورئ متوجه یاستئ او دا څه کار کوي ګورئ دغه بولټ کوي ګورئ لږ یې په توپیر باندې پوهېږئ دلته به بل انتخاب کومه ده ګورئ د ډیزاین کې اوس ښکاري شارټکټ یې چې ده کنټرول بي ګورئ زه یې تاسو ته په کیبورډ کې درته وښیم او اسکچ تاسې ران کې کلیک کړئ ګورئ دا کنټرول له بي سره پریس کړئ ګوره څه کار کوي دا متن به تاسو ته ګوره ډبل کړي کنټرول آی دا کنټرول له آی سره پریس کړئ دا متن به لږ داسې کوږ شي او که چیرې غواړئ چې لاندې لیکنه وشي کنټرول یو ګورئ لاندې لیکنه وشو ماینځ کې ګورئ داسې لیکنه وشو دا څه کار کوي که چیرې مثلا تاسې لوګارتم د لس لیکئ یا مثلا H2O لیکئ لکه زه دلته تاسو ته ولیکم چې تاسې عمل نه وګورئ مثلا H2O ګورئ دا دوه باید لږ ښکته راشي صحیح ده نو دا دوه به داسې انتخاب کړئ او دا به پریس کړئ کلیک به کړئ نو دا دوه به لاندې لاړ شي او دا که چیرې دوه په توان د دوه لیکئ مثلا دا دوه په توان د دوه دا خو اوس دوه ویشت شول نو که چیرې تاسې دا انتخاب کړئ او دا کلیک کړئ نو دوه په توان د دوه لاړ انتخاب شو او که چیرې زه دا انتخاب کوم دا کلیک کوم نو ګورئ H2O دا فورمول ښه که چیرې تاسې دغه عنوان ده دې ته غواړئ چې ډیزاین ورکړئ دا څه کار کوي شاته رنګ ورکوي ګوره وینئ دا رنګ به انتخاب کوم چې صحیح پې پوه شئ دا څه کار کوي د لیکنې شاته رنګ ورکوي او دا څه کار کوي ګورئ دا خپله لیکنې ته رنګ ورکوي ګورئ زه دا انتخاب کوم ورته وایم چې دې ته سور رنګ ورکړه ګوره دا لیکنې ته رنګ ورکوي او که چیرې دا زه ډبل کلیک کوم ورته وایم چې شاته یې دا رنګ ورکړه په دې باندې پوه شوې همدومره مو درس بس ده چې بیا ویډیو اوږده کیږي په دې هیله چې درس مو زده شوی اوسي